ښه شعر څرنګه وي؟ دې سوال ته ښکاره خبره ده چې لوستونکي یو ډول ځواب نه لري. د کره کتونکو ځوابونه شاید سره نږدې وي خو سره ورته نه وي. همدا پوښتنه مې له شاعر نور محمد لاهو څخه کړې ده چې ښه شعر څرنګه وي. ښه پوښتنه ده. واقعا دا د یو پوښتنه ده چې باید مطرح شي چې نن سبا ته زموږ د شاعرانو په منځ کې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې دا چې ولې موږ ښه شعر نه لرو. ستونزه په تعریف کې ده. مونږ د خلکو ته شعر لکه څنګه چې لازمه ده هغه تعریف کړی نه ده. له پخوا زمانو راهیسې نه ویل شوي دي چې هره وینا چې هغه وزن ولري قافیه ولري هغه شعر ده. نو ګڼ خلک په همدغه فورمول باندې روان دي. نو ځکه موږ د یو ښه اثر له دوی نه نسو لرلی او نه مو تر اوسه پورې شته داسې خو مطلق حکم نسو کولی چې موږ شعر نه لرو. شعر شته خو په دې منځ کې ډېر لږ دي چې له دغه تعریف او راخوا په خبرو پوهېږي او د شعر هغه اصلي څېره چې نن سبا په دغو تعریفونو لاندې له خلکو پټه شوې ده هغوی لیدلې ده. نو د شعر دپاره تر ټولو مهم شاید دغه ده چې شاعر باید ځان ته یو په اصطلاح هغه شاعرانه نړۍ ولري، ځان ته یو نوی دید ولري، مثلا د ښکلا په هکله، د اشیاو په هکله، دا خپله د شعر په هکله چې دا د شعر ښه شعر کوم شعر ده. نو دا خو واضح خبره ده چې په هر شعر کې چې تخیل موجود وي، موسیقیت پکې وي، سمبولونه پکې وي او خلاقیت پکې وي. تاسو تر دې اوسه پورې په خپلو خبرو کې د نوې لارې نوې زاویې خبره وکړه. که چېرته یو څوک شعر لیکي او هغه څه ولیکي چې د په خپلو حواسو درک کړی دی، لکه څرنګه چې هر انسان له بل انسان سره فرق لري، نو د هر انسان حواس له بل انسان سره فرق لري، دا په خپله نوی نه شو؟ بلکل. دغه احساسات چې دي خپله شعر چې ده د مثلا د انسان عواطف دي او عواطف موږ د احساساتو د لارې نه بیانوو چې احساسات همدغه پنځه ګونې احساسات دي. راځو دلته چې زموږ ټول کار همدغه احساسات دي، خو کله چې دا احساسات موږ په نثر کې بیانوو، په ورځنۍ خبرو کې مثلا موږ البته خپل احساسات بیانوو، کله چې موږ یو خپل ملګري ته ټلیفون کوو، دا په حقیقت کې دا زموږ زړه تنګېږي او چاته زنګ وهو. دغه زنګ وهل، ټلیفون کول په حقیقت کې د یو احساس بیان دغه ته. مثلا زه په دغه ورځ خفه یم، په دغه ورځ یو چا باندې غوسه شوی یم یا یو چا را سره کینه کړې ده، دغه احساسات دي. زه دغه غواړم د ټلیفون د لارې، د خبرو د لارې یو بل چا ته انتقال کړم. د شاعر وظیفه هم همدغه ده چې احساسات انتقال کړي بل چا ته، خو لوښی فرق کوي. مثلا موږ دا په دې جریان کې هم د احساسات د نثر د لارې نه هم هغه کوو، خو کله چې خبره شعر ته راځي نو هلته باید زموږ عادي جریان د شعر له ژبې سره باید ډېر ژور فرق ولري. زموږ ستونزه هم دغه ده. اوسنی شعر چې ده که احساسات یې وګڼو همدا خبرې پکې شته. نالش ته یو سړی نالېدلی ده له جګړې نه، خو شعر ته ده. یو سړی ده مثلا ویرېدلی، خو دغه ویره ده سمه منعکس کړې نه ده، داسې منعکس کړې لکه څوک چې په ټلیفون کې چاته یو پیغام رسوي یا یو خبر وړاندې کوي. په دې برخه کې د امریکایي شاعر رابرټ فراست تعریف هر وخت زما سترګو ته درېږي. هغه وایي شعر هغه شی دی چې کله احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات. فکر نه کوي چې په افغان اکثر شعرونو کې فکر ترې غورځېدلی؟ زه بیا په دې باور یم چې زه اصلا په شعر کې زه د فکر طرفدار نه یم. زه نه غواړم چې شعر همیشه استخدام شي د فکر د ارایې دپاره. موږ د فکر د وړاندې کولو دپاره نور لوښي او ظروف لرو، لکه نثر لرو، مقاله، تبصره، نور شیان لرو. موږ کولی شو دا فکر د هغې د لارې نه موږ وړاندې کړو، خو د شعر کار یوازې عواطف، احساسات دي. مثلا موږ نه شو کولی چې د شعر د لارې نه یو چاته نصیحت وکړو چې وروره ته لطفا سګرټ مه څکوه یا یو بل کار وکړه. فکر نه کوي چې دلته د فراست مطلب فکر دی، پیغام نه دی؟ تاسو دا ویل غواړئ چې د شعر له لارې شاعر پیغام بل ته نه انتقالي، لیکن فکر خو انتقالي. تاسو یو مثلا یو د ګلاب یو څانګه ده، دا د باد په غېږ کې ګورئ، فقط همدغه د دغه صحنې په لیدو تاسو څه احساس کړل؟ یو څانګه ده د ګلابو یا د ریدي مثلا سرې پاڼې دي بیابان په منځ کې د شمال موج وهي، حرکت ورکوي. دغه په مقابل کې دغه صحنه تاسو ګورئ، دغه څه احساسوئ؟ دغه شعر ده. یعنې دلته ضرور نه ده چې زه ووایم
چې یا د ګلاب باید د توبه ورکړل سي یا مثلا نور اړخونه چې حتی فکر پکې ور انتقال سي. کله ناکله سي په شعر کې یوازې تصویرونه وي او د تصویرونو تر شا څه نه وي، فکر نه کوي چې له فکر خالی شو؟ اصلا دغه انسان چې د دوه شینه جوړ ده، له عقل او روح نه. عقل خو هغه فکر ده، تجربي دي او استدلال ده او مشاهدې دي او دا خبرې دي. روح بیا په عواطف باندې ولاړ ده او عواطف چې دي همدغه کرکه ده، مثلا مینه ده، نفرت ده، ویره ده، دغه شان ټول مثلا دغه چې د انسان کله چې یو څه ګوري دا روح دغه بیره دغه انتقال د روح ژبه احساسات د احساسات مال چې مغه 15 حواس دي. اوس ګوره د ما د پاره یو شی ثابت نه ده، مثلا فکر د توای چې 2 سلور دي خو فکر دا نه مني. مثلا زه د موسیقي و ټوټه زما ډېر پاورېدو احساس د آرامش کوم، خو هغه بل سره نه کوي، هغه ته شاید بل شی وي. نو ځکه موږ تعریف نشو ورکولای. مطلق د یو منظرې په لیدو یو خوشاله ده، یو مثلا تنه کرکه کوي. خو په هر حال کله چې شاعر ته خبره راځي، شاعر به دغه احساسات عین شي کټ مټراخلي، خو لوخه هغه د تخیل د خروج وسایل باید فرق وکړي. مثلا ما یو مرکه کې ویل دي چې شاعر باید الهام ته منتظر نشي. شاعر هم لکه یو هنرمند، لکه نقاش، لکه موسیقار، یو څوک ده، لکه یو انځورګر دی، طبیعت ته نقاشي کوي. دی له مخکې نه دی پوده چې دغه منظرې د لپاره کوم رنگونه انتخاب کړي، کوم یکونه راواخلي او کوم موضوع ته باید وګوري او دا موضوع ولې د انتخاب کړي، د څه لپاره، د چا لپاره. دغه پوښتنې دي چې شاعر هم ځان څخه کوي. کله چې حالت زی بیا نو سیده په کار شروع کوي، هغه سمانه شروع کوي. مثلا دلته موضوع معلومه شوه چې د منظرې یو اخر اخلي، خو پوښتنه دلته ده د څنګه باید راخلي. دی باید هغه رنگونو کې راوخلي چې هغه نړۍ ته بل نوی رنگ وي. مثلا دی ضرور نه چې اسمان آبی هم د رنگ کې دی د زرغون رسم کې اسمان. لاو صاحب دغه اسمان چې تاسو زرغون رنگوي په شعر کې همدغه ته فراست د احساس فکر وای، ځکه چې لوستونکو ته یو فکر ورکړو، تنها تصویر ورنکړو. یعنی کچیر زمونږ تعریف له فکر څخه دا ما 2 جمع سلور وی کنه، خو بیا دا نشي کېدلای. خو ځینې وخت من کولای شو همدغه فکر راواخلو، خو جامع د هنر ور وړاندې کو. بالکل دلته بیا کېدای شي له دغه اړخه زمونږ سره موافق شو په دغه کې. خو زما زیات مطلب له فکره دغه فکر چې وسنۍ د زمونږ د شعر قالب بیخي هغه کړی ده، زمونږ شعر د خلکو خواړه ولې ده.